دا په کراچۍ ښار کې آمنه سهیل ده چې په موټر سایکل د ښځینه سپرلیو او د خطونو سامانونو له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو کار کوي. 28 کلنه آمنه سهیل وایي چې د کورنۍ مالی حالات یې ډیر خراب وو، نو ځکه دې د کار کولو پریکړه وکړه. विजन चेंज हुआ है और ख्यालात चेंज हुए हैं. زما عزم بدل شوی دی. سوچونه مې اوس محدود نه دي. پور اعتماد یم او د سړو په څیر ښه ښکاره کار کوم. هیڅ پروا مې نشته چې څوک زما په اړه څه سوچ کوي. कैसे काम हो रहा है सोसाइटी में, कैसे मर्द भी जैसे काम कर रहे हैं वैसे भी मैं करना चाहती हूँ. अब ओपनली करती हूँ. آمنه سهیل یوازینۍ جنۍ نه ده چې د اقتصادي حالاتو له وجې له کوره د کار کول لپاره راووته، بلکې په کراچۍ کې نورې داسې جنکۍ هم شته چې د ګرانۍ له وجې په بیلابیلو ادارو کې کار کولو ته مجبوره شوي دي. तो ये था कि मेरे चाचाओं का कि शादी कर दो, तो क्योंकि बाबा बीमार पड़ गए. زما پلار چې ناروغ شو نو ترونې مې ویل چې دا دې واده وکړي ځکه چې سبا به د دې ذمهواري څوک اوچتوي. هغوی ویل چې زموږ ورور سره څه وشول نو څوک به ستاسې خیال ساتي. زما مور هغه وخت زما ډېر ملاتړ وکړ چې ما ورته ویل چې ملګرې راله نوکري پیدا کړې ده. مور مې لومړی زړه نازړه وه ځکه چې زه په کورنۍ کې لومړنۍ نجلۍ ومه چې نوکري به مې کوله، خو چې د کور مالي حالاتو ته یې وکتل نو زما ملاتړ یې وکړ. तो मम्मा ने फिर मुझे सपोर्ट किया काफ़ी. ملګري ملتونه وایي چې په پاکستان کې یوازې 21% ښځې په کاري ځواک کې برخه اخلي، چې زیاتره په غیر رسمي برخه کې کار کوي او نږدې نیمایي یې په کلیوالو سیمو کې په پټیو کې کارونه کوي. د آمنه سهیل او حنا سلیم په څیر فرزانه اګسټین هم ده چې په کور کې د پخلي کاروبار کوي. د هغې میړه اګسټین صدیقي د یوې ټرافیکي حادثې وروسته کار نشي کولی. मेरी वजह से मेरी वाइफ को भी जॉब करना पड़ा. زما د دې حالاتو له وجې مې میرمنې کار پیل کړ، خو په دې کې د خفګان څه نشته. زه له هغې سره ولاړ یم، موږ د ژوند ملګري یو او په شریکه کور چلو. हम दोनों मिलके एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथी बने हुए और हमारा घर. په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې د خلکو ژوند مشکله شوی دی، خو وزیر اعظم شهباز شریف هم د اګست په 14 ویلي وو چې ګرانۍ، بیروزګارۍ او د برېښنا لوړو بیلونو خلک پریشانه کړي دي او د دې خبرې احساس لري.